جلسې د معلم برنامې 19 ګردۍ میز ته له ما مرسل غزنوي سره په خیر راغلاست. نننۍ جلسه موږ لس سوالونو ته ځانګړې کړې چې دغه سوالونه به له تاسو سره شریکېږي او تاسو یې ځوابونه بېرته موږ سره په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ تر څو موږ وګورو چې آیا زموږ تېر درسونه تاسو ته ګټوره تمام شوي. نو راځئ لاړ شو د لس سوالونو په لور. لومړی سوال: کمیت څه دی او څو ډولونه لري؟ دویم سوال: انرژی، وقت او ساحه څه ډول کمیتونه دي؟ دریم سوال: کتله څه ته وایي او څه ډول کمیت دی؟ او څه ډول کمیت دی؟ دلته به اول تاسو کتله تعریفوئ چې آیا چې کتله څه ده او څه ډول کمیت دی، بیا به یې کمیت وایاست. څلورم سوال: وزن تعریف کړئ. پنځم سوال: آیا W مساوي په M ضرب د G د وزن فورمول دی او که نه؟ شپږم سوال: مساوي وکتورونه تعریف کړئ. سوال: انرژی څو ډوله دي؟ واضح کړئ. اتم سوال: که د وکتورونو ترمنځ زاویه 90 درجې وي نو کوساین څو دی؟ کوساین څو دی؟ نهم سوال: یو بعدي حرکت څه ته وایي؟ لسم سوال: لحظوي تعجیل تشریح. ډیره مننه چې زموږ ویډیوګانې د معلم یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه پخوا تعقیبوئ. ګرانو زده کوونکو، دغه 11 سواله چې موږ تاسو سره شریک کړو. تر بلې جلسې پورې مو الله مل.